سلامونه او نیکی هیلې الله تعالی دې که روغ او صحتمند اوسئ. تاسو ته ښه راغلاست وایم. موخه د نن ورځ درس مو دا ده چې قدرمن زده کوونکي د پښتو یاګانو شکل او غږ په بشپړه توګه زده کړي. قدرمن ښوونکو، څرنګه چې تاسو ډېر ښه پوهیږئ د پښتو یاګانې یو د پښتو سخت توري دي چې ماشومان لپاره دا ډېر ستونزمن دی چې په یو جلسې کې یا په 2 جلسو کې حتی زده کړي. نو د دغه لپاره ښه ده چې موږ په څو جلسو کې دغه یاګانې هغوی ته تدریس کړو او ماشومان ته ووایو چې هغوی د هېڅ وخت تشویش ونه کړي. دا د یو جلسې درس نه بلکې د څو جلسو درس دی. نو د دغه لپاره موږ هم د درس په 2 برخو ویشلی. لومړی برخه چې غږ او شکل ده په دغه جلسې کې، او په بله جلسې کې چې ده د دغه توري لپاره د املای کار کوو. اوس د دغه لپاره چې زده کوونکي دغه تورو لپاره بلد شي، ښه ده چې موږ هغه فلش کارتونه چې موږ مخکې کار کړی دي او الف څخه تر یا پورې اوسي هغه تختې باندې په نامنظم ډول نصب کړو. که تاسو سره فلش کارت نشته نور هېڅ مشکل نشته. تاسو تباشیر باندې دغه پښتو الفبا توري ټول لیکلی شي تختې باندې. د بېلګې په توګه څرنګه چې تاسو ګورئ، بیا زده کوونکو څخه هیله وکړو چې هغه توری چې پیژني راشي واخلي او نوم یې ووایي. په دغه توګه هغه توري چې زده کوونکي پیژني هغه ټول تختې نه خلاصیږي او موږ ته تنها د یا توری پاتې کېږي، یاګانو توري پاتې کېږي. وبخښئ. د بېلګې په توګه مثلا زده کوونکي څخه هیله کوو چې راشي تختې په سر هغه دغه توری اخلي او وایي چې دا لام توری ده. بیا همداسې ادامه ورکوي، دلته دا توری پیژني، دا وایي موږ ته چې دا د ژ توری دی او همداسې ادامه ورکوي. په دغه شکل موږ او تاسو ته آخر کې یاګانې پاتې کېږي. کله چې دا موږ ته پاتې شو، موږ زده کوونکو ته وایو چې نن ورځ درس مو د دغه یاګانو په هکله ده او لږ ذره ورته وضاحت ورکوو چې صحیح ده دا ټول تقریبا شکل یو شی ده، خو هر کومه یې ځان ته نوم لري. د بېلګې په توګه دغه بې نقطې یا چې ده ساده دا نرمه یا ده. دا 2 ټکي څنګ په څنګ چې لري دا چې ده څرګنده یا ده. څرنګه چې تاسو دلته ګورئ، دا چې 2 نقطې لاندې لري دا اوږده یا ده. دا یوه، دا بله چې حمزه لري دا چې ده امریه یا حمزه داره یا ویل کېږي. حمزه یا د دې لپاره وایي چې تیار حمزهګکه لري او اسانه ده ماشومان لپاره. او په آخر کې دغه یا چې لږ لکۍ کته ده د خوا دې ته لکۍ داره یا وایي. په دغه توګه زده کوونکي د دغو تورو شکل سره بلد کېږي. قدرمن ښوونکو، په اصل دې چې زده کوونکي د دغو تورو شکل سره بلد شول، دا یو وخت دی چې هغوی د دغو تورو غږ هم ښه وپېژني. د دغه لپاره چې زده کوونکي د دغو تورو غږ باندې حاکم شي، ښه ده چې موږ لومړی د هر توري نوم واخلو، بیا یې غږ وباسو او بیا یو حرکت سره چې مربوط د دغه ده یا د دغه توري غږ ښکاره کوي هغه زده کوونکو ته ورښکاره کړو یا تمثیل کړو. ولې یو حرکت باید وسي د دغو تورو غږ بیانولو لپاره، یا ولې دا کار باید وکړو؟ لومړی ښه والی دا ده چې زده کوونکي 2 طریقې باندې دغه غږ ګوري. یو طریقه یې د اورېدو باندې ده، بل لیدو باندې ده، یعنې چې ګوري د کم سمبول د دغه تورو غږ نمایندګي کوي. او بل ښه والی دا ده چې دغه لاس سمبول چې دي د دوی ذهن کې ډېر ښه پاتې کېږي. که دغو تورو ته وګورو توپیر ډېر ناچیزه ده. نو د دغه لپاره چې هغوی ذهن کې نور هم ښه کښېني، ښه ده چې موږ ځینې سمبولونه یا ځینې حرکتونه نه استفاده وکړو تر څو دغه ماشومان وشکاله چې په اساني یو بل د دغو تورو منځ کې یو بل توپیر ډېر ښه په اساني پوه شي. او کله چې موږ دغه غږ ادا کوو، حرکت هم ښکاره کوو، د هغوی څخه ښه ده چې هم هیله وکړو تر څو زموږ کار چې وکړي تقلید کړي. د بېلګې په توګه مثلا زه وایم دا نرمه یا ده، غږ یې کېږي ای. ولې تاسو ما د غږ لپاره داسې یو شکل جوړ کړو. ولې مې جوړ کړ؟ ځکه خوله ډېره وازي کې تر اخره حد پورې هوا ډېره اسانه ځي او راځي، او دې لپاره ای تقریبا مشابه شکل ده. پس له دې راځو بل یا ته چې دا لکۍ داره ده. لکۍ داره یا غږ کېږي ای ځکه خوله تر اخره نه خلاصېږي، یو محدودیت لري او دومره هم قیده نه اوسي چې بیخي قیده اوسي. د دوی منځ کې ده ای. او دا بله چې ده امریه یا هم عین شکل د لکۍ داره یا تلفظ کېږي، کم توپیر نه لري. ای. راځو څلورم ته چې څرګنده یا ده. څرګنده یا چې دا لږ ذره نور غږ قوي تلفظ کېږي، خو مقصد مخکینی تورې زیر اوسي او
تلفظ داسې ده ای ای ای. نور دا علامه هم کوو چې زده کوونکي غاښونه هم پټ کړي او مخکینی توری زیر هم وایي ای ای. آخره چې ده دا اوږده یا ده. اوږده یا چې ده ډېر لنډ غږ لري. مثلا داسې ده اه اه اه. همدې لپاره موږ دا علامه استفاده کوو چې یو غږ باسې خلاص قطع شو، ډېر کش نه لري. اه اه. په دغه توګه زده کوونکي د دغه تورو غږ توپیر پوهېږي او پس له دې چې هغه شو موږ دا فعالیت ورسره خلاص شو، بیا موږ تاسو زده کوونکو ته وایي چې زه اوس تاسو ته حرکت ښکاره کوم، تاسو ما ته غږ وایئ. مثلا زه زده کوونکو ته وایم چې داسې ښکاره کوم، هغوی به ما ته وایي ای، بیا زه ورته وایم ښه آفرین. دا ای چې دا کومه یا مربوطېږي، هغوی ما ته وایي نرمه یا. که چېرته تاسو ولیده چې زده کوونکي نشي ویلی، یعنې لږ ذره سخته ده ورته چې تاسو داسې کوئ، هغوی نشي وایي ای، بیا نور ښه ده په دغه وخت کې تاسو مرسته وکړئ، یعنې تاسو ورته داسې کوئ ای. دا د کومې تورې مربوطېږي، هغوی تاسو ته وایي دا د نرمه یا. یا مثلا ورته وایي ای، دا د کومه یا مربوطېږي دا غږ، هغوی تاسو ته وایي چې دا د څرګنده یا مربوطېږي. او دغه فعالیت تاسو ورسره وکړئ، بیا نور زده کوونکو سطح هم تاسو معلومېږي، هغه دو درس جذب لا ښه کېږي. په آخر کې زه بیا خلاصه کوم. موږ څلور حرکاته مو درلودل دغه 15 تورو لپاره. لومړی د نرمه یا لپاره ای، د همزه داره او لکه‌داره یا لپاره ای، د څرګنده یا لپاره ای، او آخر د اوږدې یا لپاره اه اه. مننه کوم ستاسو پاملرنې څخه. تاسو ته ښه وخت غواړم.